السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحقیار کمپیوټر چینل. زه نن د یو بل نوي ویډیو سره حاضر یم چې موږ تېره یو ویډیو کړې وه د بک کور ډیزاینینګ کورسز شروع شوی و. په هغې کې موږ یو ویډیو کړې وه، نو هغه ویډیو کې موږ صرف تعارف کړی او لږې لږې نورې خبرې ورسره موږ هم کړې وې، بعضې سټپس هم موږ د دې نه بیان کړي. نو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته سایز اخلم چې موږ سایز اخلو نو دې څو طریقې دي او د سایز د اخیستلو لپاره کم کم سټپس دي دا چې ضروري دي. نو راځئ شروع کوو. که چا زموږ چینل اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، نور ملګرو سره یې مخکې هم شیر کړئ دې لپاره چې نور ملګرو ته هم فایده ورسیږي. د ټولو نه اولنی سټپ چې کوم دی هغه مونږ دا پیژندل دی چې مونږ سایز به په څه کې اخلو. نو سایز به مونږ دلته نه مختلف دغه دي مونږ سره سټپس دي چې دا د مختلفو ډیزاینونو کې دا استعمالیږي. بعضې ډیزاین ډېر غټ وي چې هغه انچونو نه راخلي نو او انچونو کې د هغې پته هم نه لګېږي، فټس کې د هغې پته اسان لګي نو هغه بیا مونږ فټ کې ورکوو. بعضې ډیزاین بالکل وړوکي وي چې د هغې د انچونو پته داسې نه لګېږي، هغه بیا مونږ پکسلز کې ورکوو. چې مثلا لوګو شوه یا مثلا ویډیو لپاره ټایټل شو یا دغه رنګه بینر وغیره وړوکي شي جوړول یوټیوب لپاره یا بل څه ټویټر وغیره ګوګل لپاره، نو هغې دپاره بیا موږ پکسلز استعمالوو. انچز دي نو انچز دا اکثر استعمالیږي وړوکي ډیزاین کې چې فټ عمرئ چې د فټ نه بره هغه کې بیا انچ ډېر نه استعمالیږي، او 2 فټه نه چې شي ډېر بره شي بیا هغې کې فټونه استعمالیږي، او چې کله ښکته نو دې کې انچونه استعمالیږي. انچ به موږ بک کور کې استعمالوو. نو مونږ به راشو دې ځای ته. نو دې ځای نه به مونږ د پیج دغه اوږدوالی چې په داسې باندې څومره دی دغه مونږ ورکوو. نو دا پلنوالی به مونږ څنګه ورکوو؟ دلته به مونږ مثلا ولیکو د بک کور دپاره چې دا مونږ سره اصل کې دلته داسې وي او A4 صفحه وي څنګه چې مونږ دا راکولاو کړو که نه. نو دې دپاره به مونږ څه کوو؟ اول سټپس چې موږ سره کم دی نو سایز به اخلو. سایز به موږ دلته ورکو د عامو غټو کتابونو سایز چې کم دی هغه اکثر 100 وي، نو 100 به داسې ورکمه او مثلا 10 داسې ورکمه. ټیک شو، 10 انچ مې داسې ورکړه. دې کې بیا چې کله موږ 17.5 یا 15.5 16 ورکو نو 17 به داسې ورکو. 17 به ولیکي بیا به ډاډ واچوي هلته بیا به سره 5 ولیکي نو دا به 16 شي. 16 او یا 17 5 10 وغیره به داسې ولیکي. بل دې کې موږ سره سایز چې کله موږ واغستو نو موږ به راشو دلته نه به یو ریکټنګل راوالو. ریکټنګل چې موږ کله واغستو نو دا به موږ سره په هغه سایز کې راشي چې کم سایز موږ دې ځای کې ورکړی و. بله خبره ځان سره یاد ساتئ چې کله موږ دلته کې سایز ورکوو نو دغه سایز دپاره به موږ د کتاب چې کوم څونه پیجونه دي هغې ناپ به واخلو، اول پیجونو ناپ به واخلو، د پیجز ناپ مثلا 300 پیجونه نو 300 صفحې به راجمع کړي، پاڼې به راولي هغه به وشماري او هغه ځای نه به دغلته کې تاسو ورکولی بیا سایز دې منځ ځای ده. ټیک شو، نو د هغې مطابق به دا هم تاسو ته پته لګېدلي چې تاسو پیج په داسې څومره دی او کتاب منځ دی. خو تاسو ته ما صرف د غټ کتاب سایز جوړوم زه. نو بیا به تاسو دلته راشئ د کتاب دې ځای کې به نیم انچ ځای تاسو پرېږدئ، نیم انچ ځای به تاسو خالي پرېږدئ کم کتاب سایز چې د سایز نه علاوه بره. تاسو چې کله دا سایز اخلی نو دې ځای کې به تاسو نیم انچ ځای د سایز نه سیوا پرېږدئ. نو موږ مثلا دلته کې 16 به وکړو ځکه چې زموږ کتاب 16 و موږ به 16 وکړو. د دې فایده درته اوس زه وایم دا به 16 وکړو او دا به څه کړو دا به 10.5 کړو. نو دا چې موږ کله 10.5 کړو نو دا به داسې روځي موږ سره. ټیک شو، نو دا به ډیلیټ کړم بیا زه به راشم دا به والم. نو موږ خو هلته هغه اخیستی و، دا نیم انچ موږ دې دپاره پرېږدو چې کله کتاب شریش کې دغه ټایټل کله چاپ شي دا چې کله وځي نو شریشو کې دا هغلته کې بیا دننه کتاب ته ور اوړي دا نیم انچ ځای به موږ سره هلته لاړ شي، د دې فایده موږ سره هلته وشي. بل چې کوم دی نو موږ به کم ډیزاین چې اوس کوو هغه موږ په هغه 110 کې کوو. نو 110 دپاره به زه دلته نه ډیزاین راخلم. ګورئ دا به زه داسې نه کوم. ټیک شو، دې له به راشو موږ دې ټولز له چې دا دلته کاونټر ټول ته ویل کېږي. کاونټر ته چې کله موږ رالو دا به داسې وکړو موږ او دې ځای کې به زه ولیکم 500. ټیک شو، 500 چې مې ولیکو یا 5 ولیکم هېڅ خبره نه ده
5 چې کله ما ولیکو نو دا به اوس دلته کې ما سره نیم انچ رالی، نیم انچ ما سره دا راښکته شو. ټیک شو، سوله او دا ټول به اوس ما سره برابر شي. دا به زه اوس راشم ما سیټ بټن کلیک کوم داسې دې ځای کې چې دا به زه بریک کاونټر ګروپ نه وباسمه. نو دا اوس ګورئ دا دلته کې 10 او 15 شو. ښه دا بلکل ډېر راکم شو. نو دلته به زه ولیکم 500 چې مې ولیکو نو دا به اوس برابر شي. ټیک شو، اوس صحیح شو. نو اوس به زه دلته دې له خپل دغه ورکړم څه ورته وایي. بله مونږه دې کې چې اخلو نو هغه به مونږ دلته کې د دې ځای سایز اخلو. د دې ځای سایز دپاره به مونږه دا ټول صرف استعمالوو، دغه ځای به استعمالوو، دا لاندې بس په خپل ځای صحیح دی. دا چې مونږ ورکوو نو دا به مونږه څنګه ورکوو؟ دا به مونږه صرف دلته کې د دغه ځای انچ ورکوو، صفحې به وشمارو، صفحو کې دغه ځای څومره رالی نو هغه به بیا دلته هم ورکوو. مثلا 1 انچ ما سره رالی، 1 انچ مې ورکوو، یا مثلا زه 1 انچ نه 2 فینټه کم ورکوو نو به 0 واچوم، ډاټ به واچوم او اټ به ولیکم. دا د انچ نه 2 فینټه کم دی. ټیک شو، یا بس زه 1 انچ ورکوم، ورمې کوم. اوس چې زه کوم ډیزاین کوم نو هغه به زه دې ځای کې دننه کوم، ښه صرف دې ایریا کې به کومه، او باقي چې کوم دغه ځای دا به زه خالي پرېږدمه. یا مثلا یا دې ځای کې بعضې داسې چیز راشي یا تصویر دغه ځای کې د خیر راشي خو چې دلته کې برابر راشي. نو دا هم وشوه. اوس بل موږ باید نه یو بل څیز هم اخلو. دلته کې ما دا 3 اخیستي تاسو وینئ. دا بل به موږ دې نه څنګه اخلو؟ هغه به موږ دومره اخلو چې داسې دې ځای او دې ځای پورې وي، چې نیم انچ دلته وي، نیم انچ دلته وي، نیم انچ دلته وي، نیم انچ دلته وي، دننه وي د دې ځایونه. نو موږ به راشو د دې دپاره دا به دلته داسې کو چې دا هم کو، دا به دې ځای نه زه رایټ کلیک سایل ته راولم. دې له به اوس زه دلته ورکمه، دا به په داسې باندې زه کمه 9 به کم، داسې ګوره ورته دا به 9 کم، 9 مې کو، او دا به زه دلته کم 6.5. ټیک شو، دا چې مې 6.5 کو نو دلته کې دا ما سره نیم انچ ځای خو پاتې نه شو، کم دی. دا نیم انچ ځای، نیم انچ نه پسې کم پاتې شو که نه. نو دلته کې به دا اوس زه دغسې ورسوم، برابر مې کوم. ټیک شو، 1 انچ شو. دا به زه دې سیټ ته هم د همدغه رنګه به یې وکړئ، داسې بیا ورسره کوئ. اوس ما ویډیو اوږدېږي چې زه بلکل فټ په کوم، تاسو به بلکل دلته فټ په فټ کې دې ځای نه به ناپ کوئ چې څومره راځي. چې کله دا دې ځای کې 50 ته ورسېږي نو دا به بلکل ټیک، دا اوس لږ شانې کم دی، دا به 50 کې دې ځای پورې راځي، دا به تاسو دې ځای پورې بیا برابروئ. ټیک شو، دا هم پکې وشو. نو زه به اوس دا لرې کړمه، او دا تاسو چې اوس کوم ډیزاینینګ جوړوئ هغه به تاسو دې ځای کې دننه کوئ، دغه ځای به ورسره هم راګیروئ. خو دا ایریا چې کوم دی دا بلکل فټ په فټ راځي. کله کله دا ځای هم واوړي نو خیر که دا واوړي نو دا ځای به نه اوړي ورسره چاپینګ شریشو کې. نو دا محترمو سایز چې موږ دې طریقې سره دا سایز اوسو. بل یو قسم سایز دی چې هغې کله دا ځای نه وي، صرف نوراني قاعده وغیره نورو دپاره هغه به ورته بله ویډیو کې واخلم. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او نورو ویډیوګانو دپاره بیل ایک بټن هم ورسره دباو کړئ. دې له باید زموږ هره ویډیو تاسو ته د ټول ناول راورسېږي، او ویډیو لایک کړئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام.